پاکستانی پوځیانو کونړ کې سره روان کړي. افغان حکومت ولې غلی ده؟ خلک څه وایي او څه روان دي؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. د کونړ ولایت اوسېدونکي شکایت کوي چې پاکستانی ملیشې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته راوختې او نظامي تاسیسات یې جوړ کړي، خو مرکزي حکومت چوپ پاتې دی او هیڅ راز ځواب یې نه دی ورته ویلی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت استازو د پاکستانی پوځیانو د راوختو شکایت کړی و او له حکومت څخه یې غوښتي و چې په ډیپلوماتیکو اړیکو دې دا ستونزه هواره کړي، خو تر دې دمه حکومت نه ډیپلوماسي کارولې او نه د زور ښودلو هڅه کړې. د یادولو ده چې پاکستانی پوځیانو وخت نا وخت د ډیورنډ تپل شوې کرښې په اوږدو کې ورته سرغړونې کړې او له صفري نقطې راوختي چې ډېری وخت د افغان پولیسو ځواکونو له غاښ ماتونکي ځواب سره هم مخ شوي. دغه راز د تېرې شنبې په ورځ د کونړ اوسېدونکو وویل چې د دغه ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند ناوپا سیمه کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونه له صفري نقطې راوختي او نظامي بیسونو جوړولو باندې لګیا دي، خو هغه مهال هم مرکزي حکومت غبرګون ونه ښود. خو په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل وایي چې ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هېڅکله هم پاکستانی ملیشو ته د وړاندې راتګ اجازه نه ده ورکړې. مطلب دا خبره یې رد کړې چې ګواکې پاکستانی ځواکونه له کرښې دېخوا تاسیسات جوړوي. په هر حال د سرحدي ولایتونو پکتیا کونړ او ځینو نورو اوسېدونکو په وار ویلي چې پاکستانی پوځیان په مسلسل ډول د کرښې دې غاړې ته راوړي او تاسیسات جوړوي، خو د افغان حکومت له لورې کوم غبرګون نشته. خو بل خوا له دې وړاندې پاکستانی ملیشو په وار ورته هڅه په کندهار کې هم کړې وه، خو هلته میشت ځواکونو او امنیه قومندان تادین خان کلک ځواب ورکړی و او پاکستانی ملیشې په شا تنبولې وې. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.